امریکا په افغانستان کې نوی ماموریت پیلوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ورځې وړاندې په خپلو خبرو کې له افغان ځواکونو څخه د خپل هوایي ملاتړ په هکله د چمتووالي خبره وکړه. اوس تازه راپورونه دا دي چې امریکا د بې پیلوټ الوتکو او استخباراتي عملیاتو په څرنګوالي او طرحو بحثونه کوي، ترڅو د خپلو ټولو سرتیر وتلو وروسته د هوایي بریتونو په وسیله په افغانستان کې شته ګواښونه څنګه له منځه یوسي او له افغانستانه نړیوال ته پیښیدونکي خطرونه شنډ کړي. معلومات ښایي چې د بایدن حکومت او امنیتي ادارې پر دې کار کوي چې دا طرحې جوړې او عملي شي او په افغانستان کې په پرمختللې توګه د بې پیلوټ الوتکو پر مټ حالت وڅارل شي. د امریکا د اساسو جرګې هم دا کار خوښ کړی او ویلي دي چې له یو بل هیواده د افغانستان کې هغه څوک په نښه شي چې ترهګریز فعالیتونه کوي او یا هم له هغه ځایه نړیوال ته خطر جوړوي. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د خپل سرتیرو وتلو وروسته به هم دوی افغانستان کې عملیاتونه ولري او ترهګریز فعالیتونو ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پرمختګ وکړي، دوی یا هم نړیوال ته خطرونه رامنځته کړي. خو داسې ګنګوسې هم شته چې یو شمېر هیوادونو سرتیري به افغانستان کې د ترهګرۍ سره د څارنې په موخه همدلته پاتې شي. طالبانو هم ویلي که بهرنیان ونه وځي نو موږ به په بهرني ځواکونو بریدونه نور هم زیات کړو.